بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دلوه میاشت کې د دې ولایت په چک، سید آباد، حصې اول، بېسود ولسوالیو کې د پوهنې امریتونو اړوند د ښوونیزو ادارو سره 1,03,9,880 افغانۍ مرسته شوې چې د همدې مرکزونو اړینې اړتیاوې پرې پوره شوې دي. مسؤلین زیاتوي د پوهنې ریاست د ښوونیزو بنسټونو د شوراګانو په مرسته ځینو بااحساسه کسانو تر دې دمه له ښوونیزو ادارو سره 26.3 میلیونه افغانۍ مرسته کړې چې دا لړۍ دوام لري. د میدان وردګو ولي قریب اختیار معاذ د زرغونتیا، ښاري نظم او پراختیا کمیسیون غونډه کې د ادارو له مسؤلینو وغوښتل تر څو په نوي کال کې د زرغون چاپیریال په موخه نیالګي کېنوي. دغه راز یې د ښاري نظم اړوند د هډو د تنظیم، صنف بندۍ او ښاري فرهنګ د پیاوړتیا لپاره اړینې سپارښتنې وکړي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت وایي چې محتسبینو یې د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې یوه میرمن له 10 کلن کورنۍ تاوتریخوالي څخه ژغورلې. د یاد وزارت په وینا دغې میرمنې ته د خسرګنۍ له لورې حقونه نه ورکول کېدل. جاپان په افغانستان کې د بېوزلۍ او خوارځواکۍ سره د مبارزې په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام سره 7 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دغه مرسته افغانستان کې 290,000 کسانو ته د بیړنیو خوراکي توکو د ورکړې، د خوارځواکۍ د مخنیوي او ښوونځیو کې د خوراکي پروګرامونو د پیاوړتیا په برخو کې لګول کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرحي په مشرۍ د کتاب ارزونې کمیسیون ناسته وکړه. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د ناسته کې د یاد کمیسیون غړو ته د یو شمېر کتابونو د ارزونې دنده سپارل شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر مسعود پزشکیان ستراتیژیک مرستیال محمد جواد ظریف له خپلې دندې استعفا کړې ده. د راپورونو پر بنسټ د ښاغلي ظریف استعفا لیک ولسمشر ته رسېدلی، خو هغه تر اوسه د دې استعفا په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.